سلامونه، زه لیمه سپېڅلې او دا د افغانستان ملي پارک دی. پوهېږم چې نن فکر کولو ته اړتیا نه لرئ ځکه د افغانستان ملي پارک په ښکلي لرغوني او ښایسته بامیانو کې دی. لرغونی بامیان ګڼ تاریخي او د لیدلو وړ ځایونه دي چې یو پکې بند امیر دی. په دې شپو ورځو کې بند امیر او بامیان د ډیریو سیلانیانو کوربه دی. د افغانانو ترڅنګ ډیری بهرنیان هم دلته د سیل او میلو لپاره راځي. نامت چیست؟ نامم عزیزه. عزیزه جان، بار چندم تسته که به بند امیر آمدی به میله؟ همیشه میریم، هر سال 2 دفعه 3 دفعه میریم. چقدر شما خوشبخت هستین. بله دیگه، طبیعی است. در بامیان هستین. امروز کی آمدین؟ چقدر فامیلم آمده و خیلی لذت میبرم از اینجا. بسیار دختر مست آواز از دقیق آمدم تایپک کش در دستش هم تو رقص کرده. خب دیگه، خب خداوند آدم آزاده فرده باید آزاد باشه، خود مختار، هر کی دلش خواست هر قسمی. بله، هر کس دلش خواسته باشه هر قسم میتونه مقسم زندگی کنه. و کلاهش هم خیلی مقبول است. اما تو خوب بسیار خوبش آمده و ایره بگو کلاه تو که قمر مقبول است. کلاه ما چطور است؟ کلاه هزارگی من لباس واقعا قشنگه. قدرمن لیدونکو تاسو ما په ټوله خپرونه کې هیر څه چې درته ووایم، ما هم نن هزارګي ښکلې لرغونې پخواني کالي اغوستي دي. لکه څنګه چې دلته هر څوک بامیان ته راځي هزارګي کالي حتما اغوندي. ما هم وغوښتل چې د میلې دغه خپرونه له هزارګي کالو سره تاسو ته وړاندې کړم او هیر مې نشته چې د بامیانو په ولایت کې ښکلي هزارګي کالي په خامکدوزي، ګلدوزي، ګرافدوزي باندې پیدا کیږي. اما تو رسنی؟ بله بله. بله، و کلاه‌های بسیار قشنگ داره. محصولات را که ما آماده میکنیم بیشتر محصولات هست که خود امو فرهنگ بامیان را تشکیل میده. هر ولایت فرهنگ خاص خود را داره و ما احترام میگذاریم به این فرهنگ. از ما لباسای هزارگی است، یخنای مردانه. سراغلی همچنان دی بازار که نه کلی پسرخوری هزارگی کالی واقعا یک جور لباس هزارگی متمقبول برنگ سبز به ما بتایی. اینی لباس است، لباس هزارگی. وای 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 مقبول است. ما عاشق این چیزا هستم. ډېر ښایسته رنګ، ډېر ښایسته دوخت او زه به هم له بامیانو څخه په زړه پورې ښایسته هزارګي کالي ځان سره واخلم او حتما به دا واغوندم او یوه میله به هم پکې وکړم.
د بامیانو په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې سیمې ښکلا په زړه پورې منظرې او طبیعي ښایست د دې لامل شو چې دغه ځای د افغانستان د لومړني ملي پارک په توګه اعلان شي. دا بند د افغانستان یو له طبیعي عجایبو څخه هم دی. څنګ مې مهدیه جانه ناسته ده چې دوی هم له کورنۍ سره میلې ته راغلي دي، ډوډۍ خوړله ده او دلته تاسو په تصویر کې ګورئ چې دوی لوښي مینځي. خب مهدیه جان از این که معلوم میشه شما به میله آمدین و نان هم دیگه خوردین و ما هیچ چیز نگاه نکردین، ظرفا را حالش ششته میرین. بعد ما بامیان که هست یک جای خیلی باستانیه، بله. یک هزارجا ده، خیلی جاهای تفریحی زیادی داره. بله. و مثل خاطر در این روزهای کرونایی زیاد در خانه ماندیم، خسته شده بودیم و مثل خاطر آمدیم چکر بند امیر که یک به میله بسیار عالی است. بله، همراه فامیل آمدین، بعد از قرنطینه اولین بارتان است. از ظرفایتان معلوم میشه که شما برنج یا ای که شوربا خوردن. یعنی خوشحال هستم سعی کنم شوربا کدام زرگک مانده که ما هم کارم بخوریم یا که زیاد مانده زیاد مانده بریم چاش میمان از هستیم شوربا میخوریم. از غذاهای بامیانی اگر به ما بگین کسایی که به میله میرن خصوصا در کابل کسایی که به میله میرن یا شوربا پخته میکنن یا ای که مثلا قابلی پخته میکنن یا ای که کباب و مثلا یگان چپس چیزا میبرن. اینجا معمولا کسایی که به میله میرن از کدوم غذا استفاده میکنن؟ چی را همراه خود میبرن؟ غذاهای محلیش اگر بگوین. البته این بامیان خودش یک منطقه باستانی است و مثل خاطر غذاهای محلی بسیار زیاد داره از قبیل آشک، منتو، الوای سفید و الوای سیاه، مثلا آشک، شیر برنج، یگان چیزکایی تو گام است دیگه. شما امروز شوربا آوردین؟ ما امروز شوربا کردیم. نوش جانتان، چقدر خوب. شما هم از میله‌تان لذت برین، ظروفتان پاک بشوین که خدای نخواسته میکروب یا کدام چیز دیگه نگیره. ما هم مثل کرونا بله ظروفتان پاک بشین، خصوصا دی آب پاک واقعا یعنی هیچ دلم نمیشه که از یو د یو اتومه دست بزنم قدر پاک است. مو به هم لارسو نورو کسانو خواته لمو سراسی. او بیا هم د ما ترڅنګ یوه ښکلې په زړه پورې کورنۍ ناسته ده چې دوی له خپلو لوڼو سره راغلي، خپلې کورنۍ سره راغلي دي او خوشحاله هم دي. زه هم بیخي ډېره هیجاني یم ځکه امیر بند ته ډېرې کورنۍ راځي، ډېر خلک میلو ته راځي. امروز با خود چی آوردین؟ با کی ها آمدین؟ چی میخواین امروز نوش جان بکنین؟ امروز همراه بچه‌ام آمدیم، شوهرم است، دخترایم است، همراه از اینا آمدیم دیگه یک ذره تفریح بکنیم آزاد این طرف دل دیگه شوه. بخیدم چند وقت قرنطین بخی فکرها را دلتنگی را زیاد کردم، از خاطر یک چکر بزنیم. از جوانی های خودتان بگویین.
وقتی که شما میله می آمدین جوانتر بودین خردتر بودین او زمان ها خوب بود یا که این زمان ها خوبتر است؟ ما در این دورهای جوانی بودیم ما قبول بودیم نه دیگه میله نمورفتیم یگانه خودم سخی جان مورفتیم کارت سخی زیارت کردن اونمونجا چنده سخی که بالا میشد اونمونجا ما رفتیم یک تا چیله همونجا ما رفتیم یک چهار یک میله هم میگرفتیم زیارتی هم ما رفتیم دیگه اینجا این 4 سال 5 سال میشه که ما اینجا در بامیان کوچ آمدیم سال یک دفعه اینجا بندی امیر میریم. با گفته امو وطن دارا اینجا خوب است یا اونجا خوب است؟ اینجا خوب است. اینجا آب و هوای بسیار مقبول بسیار صاف و دلنشین خوب داره. در هغه کسان چې په کورونو کې دي او قرنطین کې دي هیله کوم چې له کورونو نه ووځئ تفریح وکړئ د باندې تازه هوا واخلئ تر دې چې تاسو ذهن آرامه سي او یوه تازه هوا واخلئ تازه نفس واخلئ. د زاویه میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب او لایک مه هیروئ. اوس تاسو د بند امیر له ښکلي منظرو څخه خوند واخلئ تر بلې میلې مو په لاس باره.